بسم الله الرحمن الرحیم. زه چیرمن شاهجان ویلیج کونسل شاهجان ټو تاسو ته مخاطب یم. د دې مفت آټا فراهمي په حواله زما تاسو ته دا پیغام دی د شاهجانه غیورو غیرتي نرانو پښتنو ته عاجزانو ته غریبانو ته کمزوري زورور ټولو ته چې یاره تاسو ټینشن مه اخلئ. مونږ ستاسو په کوڅه کوڅه کې دا وړه مونږ در رسو، هرې کوڅې ته در رسو. نو بګدړ او رش ترې مه جوړوئ، تکلیف ترې مه جوړوئ او مونږ هم تکلیف کې مه اچوئ، په خپل هم تکلیف کې مه ځان مه اچوئ. خصوصا د شاهجانه د خلکو لپاره دا مونږ هر یوې کوڅې ته هر یو کور ته په خپله رسو. زمونږ ټیم لګیا دی، لیسټونه راټولوي او په هر راز باندې مونږ ته چې د میل نه څه میلاوېږي، مونږ ته د میل نه 10 کیلو د میل نه چې دی 93 کیجي کله راشي، نن راته 84 کیجي راغلي دي. نو چې څومره میلاوېږي د هغې مطابق چې کوم دی نو مونږ ویش شروع کړی دی. نو برای مهرباني به زما د خلکو په د عوامو په خدمت کې زما دا عاجزانه اپیل دی چې یاره تاسو تکلیف مه کوئ. ما پسې ګرځئ، ما زه در پسې کورونو ته داړلم، خو تاسو لږ ارام وکړئ او لږ د حوصلې نه کار والئ. انشاءالله چې دا 22مه روژه راځي نو شاهجانه به انشاءالله مونږ کور کړي. ډېره مننه، شکریه، مهرباني. جواد زمان چې د صوابه علاقه شاهجانه کلی سره تعلق لري، په کم عمره کې د سیاست په میدان کې قدم کې خودو او په بلدیاتو انتخابات کې د یونین کونسل شاهجانه 2 په باری اکثریت سره چیرمن منتخب شو. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې بلدیات انتخابات چې کوم ممبران ناظمان دي هغې سره اختیار نشته، خو جواد زمان تر اوسه پورې دا چرته نه دی ویلي چې ما سره اختیار شته یا نشته. د خپل وس مناسب منډه وخی له 100 روپۍ لګی چې د عوامو هر ځای مسئلې که د هغه خلکۍ او که د خلکۍ نه باري نو جواد زمان ورسره څنګ په څنګ باندې ولاړي. په دې وجه جواد زمان سره د خپل خلک او د علاقې خلک جواد زمان سره یو مینه لري. جواد زمان په ټوله علاقه کې د خلکو په زړه کې یو مینه پیدا کړې ده او یو ممبر او یو مشر هم داسې پکار دی چې په هر سخته کې خپلو عوامو سره څنګ په څنګ باندې ولاړي.